سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست یو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د مرغومي 21 چې د 2026 زیږدیز کال د جنوري له 11 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د سهیل شاهین او د اندونیزیا د مجلس علما مرستیال مشر لیدنه. یا د لیدنه کې د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې شوې دي. له افغانستان سره د سویډن مرسته. سویډن له افغانستان سره 80 میلیونه کرون مرسته کړې. او د کانونو او پټرولیم وزارت 20 کسیزه پلاوی ازبکستان ته لاړ. اوس هم بشپړ خبرونه. سهیل شاهین د اندونیزیا د مجلس علما له مرستیال مشر سره ولیدل. په دوحه کې د اسلامي امارت سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د یاد سفارت سفیر محمد سهیل شاهین د بهرنیو اړیکو او نړیوالې همکارۍ په چارو کې د اندونیزیا د مجلس علما مرستیال مشر علي حسن بهر او اندونیزیایي پانګوالو سره لیدلي. یا د لیدنه کې د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د پانګونې د شته فرصتونو، سوداګرۍ او د دوه اړخیزې همکارۍ اړوند موضوعاتو خبرې کړې دي. د خبرپاڼې له مخې اندونیزیایي سوداګرو هیله څرګنده کړې چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي او هلته د کانونو، کرنې، سیاحت او پانګونې نور شته فرصتونه له نږدې وګوري. سویډن له افغانستان سره 80 میلیون کرون مرسته کړې. سویډن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي باور صندوق سره 80 میلیونه سویډني کرونو مرسته اعلان کړې ده. دغه صندوق ویلي چې دا مرسته به د بېځایه شویو او اغېزمنو ټولنو لپاره د بنسټیزو خدماتو، اقتصادي او اقلیمي بدلونونو پر وړاندې مبارزې برخو کې ولګول شي. د کانونو او پټرولیم وزارت 20 کسیزه پلاوی ازبکستان ته لاړ. د کانونو او پټرولیم وزارت د فني او مسلکي کارکوونکو 20 کسیزه پلاوی په 28 ورځني روزنیز پروګرام کې د ګډون په موخه ازبکستان ته لاړ. دغه سفر موخه د معیاري لابراتوارونو د بیلابیلو فني برخو لیدنه، له پرمختللو وسایلو او لابراتواري میتودونو سره بلدتیا او عملی تجربو تبادله ښودل شوې ده. یاد سفر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د علمي او فني همکاریو په چوکاټ کې ترسره شوی چې تمرکز یې د لابراتواري معیارونو پر ښه والي، د کیفیت کنټرول او قانونو برخه کې د فني ظرفیتونو په لوړولو دی. روان کال له کندهار 2.5 ټنه شات بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. د کندهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې روان کال له کندهار ولایت څخه ټول 2.5 ټنه شات بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. یاد ریاست ویلي چې دا چاره د شاتو په تولید کې د پام وړ زیاتوالي او د ریحان د کرنې د پراخوالي ښکارندویي کوي. او وروستی خبر همدا چې تیره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 158 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. ټولګټو وزارت ویلي چې تیره اونۍ د حیرتان بندر له لارې 118,904 ټنه، د اقینې بندر له لارې 7,908 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 8,901 ټنه او د خفاف هرات له لارې 4,254 ټنه انتقالات ترسره شوي چې ټول 1,59,909 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د غرض د انتقالاتو له ډلې 126 ټنه صادرات شوي چې وچه میوه ده. ټولګټو وزارت ویلي هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین سهولتونه چمتو کړي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.